Assalamu alaikum dear students, welcome back to the English Learning Assembly English po Pashto ke. Today we are going to learn noun. What is noun? Noun means nouns da kavi. Noun means sabak ya level 1 ke zakar word che beginner students kim di data the noun definition malim shi bia bada sara dai pasuntia sara jumle jodawai shi o data jumle jodawal ka suntiawi. Baki the noun means sirf the noun basic ya noun ta definition kyo the noun Sura types da اوس دکای باقي د خپل ایکسپلینیشن یا پیرا ډیټیلز ومنځ ان شاء الله فور نیکسٹ لیولز کې او ورته په پارت سپیچ کوم ان شاء الله په پیرا ډیټیلز سره مې دا غي او مې سټپ بای سټپ بیا د ورب ډیفینیشن او کی او ان اور است ابجیکټ هي چې بګینرز تا چې کله سنټنسز جوړاوي د دا پاکه سنتیا وي چې ناون کیم دا ورب کیم دا ابجیکټ کیم دا نه په دله حاصل امینه ناون ورډ نه مې دا ناون زده کوي لیټس لرن noun اسم noun دا پښتو کې اسم یا نوم a noun is a naming word noun هغه لفظ تایي چې انسان حیوان ځناور یا یو شی ته نوم ورکوي یا د یو شی نوم وشي دا تایي noun simply تاسو دا څه حس د کولای شئ چې a noun is the name of a person place thing or animal ناون چې کوم دا اسم چې کوم دا نوم د یو انسان د زناور د یو زوی او یا د یو شی دغه چې کوم نوم وي دا دی ناون فار ایگزامپل ټایپس کې موږ وپېژندې وو وس فار ایگزامپل ا پرسن ول ټایپ بوای کیټ بوک هوم وس دا شول ټول ناون بوای چې کوم دا ناون دا ویل ځکه چې بوای چې کوم ټایپ ته دا پرسن دی پرسن وس پرسن ها ناون دی کډ ها ناون دی ویل ځکه چې کټ انیمل نه دی انیمل چې کوم وي دا ناون دی بوک ها ناون دی ځکه دا یو نوم د څه شي دا د یو شي ثینګ د یو شي نوم دی د کتاب نوم دی بوک په انګلیش کې کتب ته یي بوک هم ها دا یو ناون دی ځکه چې دا نوم د یو پلیس ته پلیس کې ما دا کور په انګلیش کې دا هوم اوس دا شو ناون او دا مش په سنټنسز کې زدا کې مشتو فیرا ډیټیل سره معلوم شي فار ایگزامپل Ali goes to school the cat is under the table the ball is on the desk احمد goes to school اوس دا څلور سنټنسز دي اوس په دا کې مش ناون پیژنې کې ناون دی اوس د فرست نو فار ایگزامپل Ali goes to school اوس په دا کې Ali چې کوم دا یو فرسن دا اوس فرس کې فرسن شو اوس Ali دا یو نوم دی یو فرسن نه لہذا Ali هو ناون دا یو goes to school درېمې دا سکول ته سکول چې کوم دا یو زوی دا او د یو زوی نوم دا هغه ته سکول نه لہذا سکول هو ناون شو the cat is under the table بلې چې کوم دو دا د نن په مس کې دو د ټیبل لون دو نور د کټ چې کوم دا یو انیمل دا او د یو انیمل نوم دا نور کټ هو ناون شو او انډر د ټیبل اوس د ټیبل دو د ټیبل شالون دو نور لہذا ټیبل هو د یو شی نوم دا ټیبل هو ناون دا د بال اوس د بال is on the desk بال چې کوم دا پوس په میز باندې دا اوس بال دا د یو شی نوم دا نه لہذا بال هو ناون دی او ډیسک هر ناون دی ځکه چې دا هو د یو شی نوم دا چاته میز ته په انګلیش کې ډیسک احمد goes to school احمد سکول ته درېمي اوس احمد هو ناون ځکه چې دا د یو پرسن نوم دی سکول هو ناون دی ځکه چې دا د یو ځای نوم دا لہذا دا شو noun په sentences کې shortcut دا ځکه چې کله whenever a word names a person place thing or animal it can be a noun چې کله یو لفظ نوموي یو انسان د ناور یا یو شای یا یو ځي نور دا noun دا ته noun یای نور د تاسو هوم ورک وی د تاسو هوم ورک شوز د سبو د پورا تاسو لاس noun جوړاوي په دا کې درې ناون د فرسن د پورا جوړول لکه احمد ای ټی سی څه درمه
او دواو د توس د فلس د په پلیس کې جوړاوي سکول شو بل شو د صدرې مې دوا توس په ثینګ کې جوړ کړي په یو شي کې لکه بوک شو ټیبل شو وینډو شو ډور شو فار ایگزامپل توس په ستلای شي اند توس درې انیملز کې جوړ کړي په انیمل کې جوړ کړي فار ایگزامپل ډاګ شو کیټ شو هارس شو دا څه په صدرې مې باقي د توس څومره زیاته جملې په جوړاوای شي هغه د توس فائدہ ده خو د توس هوم ورک شو توس لاس مشتا په کمنټ سیکشن کې لیکي او په دا کې درې ناونز د پرسن په باره کې درې ناون د انیمل په باره کې دوا د ثینګ په باره کې او دوا د فلس په باره کې ناون توس ولیکي ټوټل کچې توس پریکټس وکي او اندرګه سبق زده کوي په هغه باندې خپل پریکټس وکي په هغه باندې توس جملې جوړ کوي نر د توسو په دا کې په باسندیا سره کړای چې ډېر نظر انګلیش هاز دا کې ځکه چې ته یو شای اور وې یو شای زده کې ټیمر کې بیا واپس ته خپل په کاپي کې ولي کې پریکټس په وکي نور دا تو ریپیټ کړ لرنینګ فارمولا دا د چې تو خامخا ریپیټیشن کې تو خامخا سټډي کې د بیک سب پارینت کې سبق ته ولای دا د مطالعه وکي نن کیمیاي حسابو کیمیاي نرته چې کله دا کې نورته سټیپ بای سټیپ په خپل سکیل په خپل فیلډ کې تلای شي لږ زده کوي همیشه زده کوي خو مستقل مزاج شي اس مشکل خبره اندو هر سار سن دي ته اوس وخت څومره ګرمي دو پورا کپڑے د ګرمي نه مطلب د خلینا ډاکه دی خو سو کې د توس د فورا مش هو دا کورس سٹارټ کړای دا کچېرو توس د مصر سره اوس ملتیا وکړي نو ان شاء الله دا کې د توس کامیابی دو میز د توس د پر خپل سوره مهنت وی څومره د واساوی وو چې میز کی میوټه کایز دا وی هغه توس سره ساوی ځکه چې د میز د انسانونه چې کی مزموري دا دو چې صد زداوی هغه بلدا از د هغه بلدا هو راستوا نر لحاظ خبره جوت نوښ دا وی لشکې خامخا سبق هيا یو شش خبره هبه کې نور لحاظ انګلیش د کول هیڅ مشکله خبره نه انګلیش د کول 100% ایزی خبره دو خدا ته یو فلان یو مستقل مزاجي غوړي او بل د تو لشکې پریکټس غوړي د تو صرف له سوچ غوړي د تو نه صرف لشکې مینا غوړي چې کچېره تو د یو شي سره انټرست وي نرته بیا کړلای شي چې مخکې لور شي هغه شایز دا کې نور لحاظه د میج کیم کلاس تا د میج کیم کورس تا د ان شاء الله توس د فورا باقاعدګي د سره شپږ میاشتې کورس نیولای دی او توس ته ان شاء الله ډیلی کلاسینا وی د میج شپږ لیول دی او په هر لیول کې 30 لیسنز دی لیول 1 ان شاء الله 20 لیسنز tomorrow او میج ور باراکز د کوي ور بیسیک ډیفینیشنز د کوي ور څه شته خدای فمان فی امان الله